السلام علیکم ناظرین د نن ورځ تازه ترین ویلاګ سره زم اجاز یوسفزئی کتونکو په نننی ویلاګ کې باز په دریو موضوعاتو باندې خبره کوم د ټولو نه اول په هنګو ضلع کې پولیس او ټل سکاوټ کامیاب اپریشن کړی دی د اپریشن دوران 9 ترهګر وژل شوي دي او ډي پی او پولیس او د غرنګ اس ایچ او پولیس هم په دې کاروایی کې جوبل شوي دي کتونکو د دې نه علاوه دویم موضوع زما سره دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې د دهشتګردۍ واقعات ورځ تر بله سیوا کیږي د دې په تناظر کې صوبایي حکومت دا اراده لري چې د ټولو سیاسي پارټو یو کانفرنس راوبلي یعنې کل جماعتي کانفرنس راوبلي او په دې معامله باندې غور وکړي او تجاویز وړاندې کړي د پروګرام په اخري برخه کې به زه د ګبر دی S.H.O یعنې عبدالعلي څوک چې په بډابیره کې S.H.O دی د هغه سره چې کوم معاملات روان دي په دې به هم زه خبره کوم کتونکو د پروګرام باقاعده آغاز نه وړاندې تاسو ته درخواست دی چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ دا ویډیو لایک کړئ او په کمنټ باکس کې خپل کمنټ پرېږدوئ چې ما ته پته لګي چې ستاسو په کرنټ افیرز باندې حالت حاضره باندې ستاسو آرا او مشورې څه دي کتونکو د پروګرام باقاعده آغاز به زه کوم چې په زرګري شناوړي علاقه ورته ویلی شي په هنګو کې په هغې کې پولیس او ټل سکاوټ کامیاب ترین اپریشن کړی دی کتونکو په تیرو لږو ورځو کې دا یو کامیاب ترین اپریشن دی او دغه رنګ صوبه یا دغه متعلقه علاقه چې کوم دا د لوی دهشتګردۍ نه محفوظ کړی شوې ده د اپریشن دوران تقریبا 9 پورې ویل کېږي چې دهشتګرد وژل شوي دي د دې نه علاوه پولیس ډي پی او خالد خان او دغه رنګ یو S.H.O نبی خان په دې کې ژوبل شوي دي څوک چې مقامي هسپتال ته ورسول شو د دې وروستو بیا دغه ژوبل ډي پی او چې کوم هغه پیښور ته یقینا چې CMH پېښور کې هغه زیر علاج دی او دغه حالت ویل کېږي چې د خطرې نه بهر دی کتونکو دا دومره اهمترین او لوی اپریشنو چې براه راست پولیس ډي پی او څنګه چې تاسو ته پته ده ډي پی او د یو ضلع لوی افسر وي د ټولو نه مشر افسر وي هغه په دې اپریشن کې برخه اخیستې وه او تقریبا دا اپریشن یې کامیاب کو د دوران هغه په خپله هم جوبل شوی دی او د هغه چې کومه قرباني ده یا چې کوم د هغه کارکردګي ده بهادري ده په ټول پاکستان کې د هغې چرچې دي نه صرف د هغه بلکې د هغې سره چې کوم نور پولیس اهلکار دي چا چې په دغه اپریشن کې برخه اخیستې ده FC اهلکار دي ټل سکاوټ والا چې کوم دی اهلکار دي په دې اپریشن کې برخه اخیستې ده هغوی ته ډېره زیاته پذیرایي میلاو شوې ده کتونکو خالد خان بل زه لږ ذکر وکړم چې ډي پی او خالد خان په دې حملو کې ژوبل شوی دی او هغه په باقاعده توګه د علاج لپاره پیښور ته رسولی شوی دی د خیبر پښتونخوا IG دا وایي چې د هغه حالت د خطرې نه بهر دی اگر چې د هغه په خېټه کې یا چې کوم نور داسې حساس ځایونه دي هغه ویل کېږي چې 3 ګولۍ ویشتلی شوی دی خو بیا هم د هغه حالت د خطرې نه بهر ښودلی کېږي نو یقینا د پولیسو چې څومره یعنې په ننني اپریشن کې چې د پولیسو څومره هم تعریف وکړی شي دا به کم وي د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې په خیبر پښتونخوا کې که یو خوا سیکیورټي فورسز دي که پولیس دي که FC دي دغه رنګ نور چې کوم پیرا ملیټري فورسز دي هغوی مسلسل کاروایی کوي قربانۍ ورکوي ستاسو په وړاندې دي په میډیا باندې راځي په سوشل میډیا باندې د هغوی د قربانو چې کوم واقعات دي هغه ستاسو په وړاندې راځي خو بیا هم په خیبر پښتونخوا کې د امن و امان دا مسله چې کوم دا برقرار ده د دې مسلې حل لپاره صوبایي حکومت دا اراده لري چې د ټولو سیاسي پارټو یو یعنې کل جماعتي کانفرنس راوبلي چې په دې کې د ټولو پارټو نمایندګان شامل وي او د هغوی نه مشورې واخیستلی شي تجاویز واخیستلی شي چې آیا په خیبر پښتونخوا کې د امن و امان دا مسله څنګه حل کړو یقینا چې په آخر کې به دا ټول مسایل سیاسي لیډرز چې کوم دي هغه حل کړي ځکه چې په سیاسي توګه چې کومه مسله حل شي نو د هغې ډېر زیات دوررس اثرات مخې ته راځي هم دا وجه ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کل جماعتي کانفرنس رابللو اراده لري کتونکو په دې کل جماعتي کانفرنس کې به ایجنډا دا وي چې د دې نه مخکې وزیر اعلی دا خبره کړې وه چې د امن و امان په حوالې سره د مختلف پارټو چې کوم دی اگر چې موقف یو دی خو بیا هم په ځینې معاملاتو باندې د پارټو موقف موږ ته په نظر راځي چې بدل راځي که د مسلم لیگ نون وي که د تحریک انصاف وي که د ANP وي دغه رنګ د JUI وي لږ غونتې فرق پکې شته دی نو د صوبایي حکومت دا اراده ده چې هغوی یو کل جماعتي کانفرنس راوبلي چې د دې ټول سټیک هولډرز یعنې سیاسي فریقین چې کوم دي په خیبر پښتونخوا کې د دوی آرا معلومه کړی شي د دوی تجاویز واورېدلی شي او د دې نه علاوه د دوی چې کومې مشورې وي که قابل عمل وي نو په هغې باندې عمل وکړی شي ځکه چې په آخر کې به د امن و امان دا مسله هم په سیاسي طریقې سره حل کېږي کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې
دا اي پی سي ذکر بلل کېږي چې مختلف پارټۍ دي هغوی په انفرادي توګه څنګه چې تاسو ته پته ده د هغوی بیل بیل موقف دی د مختلف پارټو بیل بیل موقف مخې ته راځي خو اجتماعي طور یعنی مشترکه طور داسې کلک موقف مخې ته نه دی راغلی نو که زر تر زره د خیبر پښتونخوا حکومت تاریخ اعلان کړ او د دې لپاره شیډول جاری کړ یعنی د اي پی سي لپاره نو موږ ته پته ولګي چې کم کم ګوند په دې کې برخه اخلي او د چا څه تجاویز او ارادي کتونکو د پروګرام په دې اخیره برخه کې به زه ذکر کوم چې د پیښور بوډبیر علاقې اس ایچ او عبدالعلي په هغه باندې چې کوم الزامات لګېدلو هغه الزاماتو نه مبرا ګرځولی شوی دی یعنی هغه کلیر ګرځولی شوی دی نو د دې نه داسې واضحه ده چې هغه به په دغه خپل سټیشن کې موجود وي زه به لږ ذکر وکړم چې مطلب زه د عبدالعلي د کارکردګۍ ذکر نه کوم هغه خو هغه خلکو ته پته ده په کوم ځای کې چې هغه ډیوټۍ ورکړې وي په ماضي کې خو زه به لږ د هغه د فیملی ذکر وکړم زه دغه فیملی یعنی د عبدالعلي عرف ګبر فیملی زه ډېر د نږدې نه پیژنم زما پکې تعلقات دي او د دوی فیملی چې کوم دا ډېر په پولیس سروس کې ډېر کسانو ریټایرډ کسان دي پکې او د دوی والد صاحب هم زما سونه خیال دی پولیس سروس نه ریټایر شوی دی نو یقینا چې دا فیملی ډېره زیاته قربانو والا خاندان دی او دوی چې کوم دی په اصولو باندې چرته سودبازي نه ده کړې نو عبدالعلي هم د دغه فیملی کس دی او یقینا چې هغه په اصولو باندې سودبازي نه کوي نو بیا د هغه په حق کې د اوازونه ولې راوچتېږي زه به لږ ذکر وکړم چې ځینې اوازونه د هغه خلاف هم دي خو ځینې اوازونه د هغه په حق کې هم دي د دې بنیادي وجه دا ده چې کله یو علاقې ته یو پولیس افسر بدل شي نو هغه خلک د امن و امان نړوان دي د هغوی په ذهن کې یو خبره وي هغه وي سنس آف سیټسفیکشن یعنی په پولیس اداره باندې یا پولیس افسرانو باندې اهلکارو باندې د هغوی اعتماد څومره دی او د هغوی د کارکردګۍ نه هغوی څومره سیټسفای دي چې دا سیټسفیکشن عوام ته میلاو شي نو بیا حالات که هرنګ دي نو عوام چې کوم دی هغه د پولیس باندې اعتماد سیوا وي او هغوی ته دا فیلینګ راځي چې پولیس د دوی سره ولاړ دي هم دا وجه ده چې په خلکو کې چې کله دغه د اطمینان دغه احساس راشي د پولیس نه یا د نورو ادارو نه نو بیا دوی په خپل پولیس باندې یا په نورو ادارو باندې اعتماد کوي او د هغوی سره دغه شانتې ولاړ وي نو زما په خیال د امن و امان مسله خو په ټوله صوبه کې ده نه صرف په بټابیره کې ده په پیښور کې ده په ټول د صوبې په لرو بر کې ده خو بنیادي طور د اولس اعتماد دی په پولیس باندې او دغه رنګ د پولیس چې کوم سنس اف یعنی د اولس چې کوم سنس اف سیټسفیکشن دی په پولیس باندې نو هغه هم یو ډېر لوی فیکټر دی هم دا وجه ده چې په عبدالعلي باندې د خلکو اعتماد سیوا دی او په دغه ځای کې ویل کېږي چې واړه جرمونه هغه ختم کړي دي په دغه جرمونو کې ویل کېږي چې منشیات یا جواري سود یا دغه شان چې نور څونه سماجي برایې دي د هغې خلاف هغه یو اواز اوچت کړی دی نو دا وجه ده چې خلکو کې دا فیلینګز راځي چې پولیس ډپارټمنټ چې کوم افسران دي یا چې کوم اهلکاران دي هغوی د اولس سره ولاړ دي یقینا چې امن و امان مسله څنګه چې ما ذکر وکړه چې په هر ځای کې وي زه دا نه وایم چې دغه خاص علاقه به بالکل د بدامنۍ نه محفوظ وي هر ځای کې بدامني ده خو بیا هم په ولس کې چې کوم دا اطمینان په اعتماد په پولیس باندې دا پکار ده ځکه چې که اعتماد نه وي نو که امن و امان دپاره هر څونه اقدامات وکړی شي نو اول پکار ده چې په پولیس باندې د خلکو اعتماد راشي کتونکو زه به لږ یو وړه غوندې واقع بیان کړم یو پولیسواله ملګری دی د پیښور هغه ماته خبره کوله د عبدالعلي ګبر باره کې چې بهی هغه خو ډېر زیات کارونه کړي دي خو زه به تا ته څه وایم خو په پیښور کې یو بوډی ده د هغې یو لوفر زوی و او هغه به د شپې ګرځېده یو شپه وله چېرته عبدالعلي مخې له راغلی دی او هغه لږ داسې یو څپېړه نیمه یې تنبولې ده نو هغه ابی د هومره خوشحاله ده یعنې د هغې هلک هغه مور د هومره خوشحاله ده چې هغه ورته په منځونو کې او په چې کوم دی نوافلو کې دواګانې کوي چې زما زوی خو به مخکې د شپې په نیمه نیمه شپه راته او بیا چې کوم دی لوفر غوندې کس او چې اوس د ماسوتن لمونځ وشي نو د مخې سره ودي او سحر وختي پاڅېدلی وي نو یقینا چې د داسې افسرانو په ولس کې اعتماد سیوا وي هم دغه وجه وه چې د هغه لپاره تاسو ته پته ده چې خلکو احتجاج کړی دی په سوشل میډیا ولا خلکو آواز پورته کړی دی نو دغه شانتې پولیس افسران موږ له پکار دي چې هغه په سوسایټي کې مخې ته راشي یقینا چې په پیښور کې ټول قابلان افسران دي که د تمام ډي آی جیز یا چې کوم ډي آی جي اے آی جیز دي د دې نه علاوه ایس ایس پي او د دې نه علاوه ایس پي یعنې چې په 17-18 ګریډ نه څونه پولیس افسران دي
هغوی ټول زیات باصلاحیت او قابل دي. خو لکه زه به لږ ذکر وکړم پولیس افسرانو ته زما خواست دی چې په دې لاینز باندې کار وکړي چې پولیس له اول د خلکو اعتماد ګټل پکار دي او په خلکو کې دا احساس راوستل پکار دي چې ګنې پولیس ډپارټمنټ د هغوی سره ولاړ دی. کتونکو همدا د نننۍ ورځ اهمترین ویلوګ. راتلونکي ویلوګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.